خلکو کې طالبانو د علماو قدر دومره ډیر ده کنه چې تر حد نه ډیر. یعنې دا خلک طالبانو تاسې د الله علما کې چې ټولنه کې ودرجېږئ، خلک کله کله د سړي دومره قدر کوي طالبانو، دومره قدر چې سړی وشرمي چې موږ کې دومره اهلیت کله شته چې د انسانان دوی موږ دومره ډېر قدر کوي. نو بیا سړی پوه شي چې هغه قدر نه ده چې ته ځان د نبي وارث ولې، خو د نبي په لاره باندې تګ وکړه. نبي صلی الله علیه وسلم طالبانو چې کله جزیرة العرب ته راغی، جزیرة العرب په چا کې اوسېدل؟ په سردابي ژوند کې اوسېدل که نه اوسېدل؟ عرب مشرکین دول. الله قرآن کې څه وایي؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صحابه مخکې له اسلام راوړلو نه لفي ضلال مبين. سردابي ژوند که نه رسول صلی الله علیه وسلم چې ورته راغی طالبانو ټول صحابه یې له چا راوویستل؟ له سردابي مثالي ژوند نه چا ته راوویستل؟ حقیقي ژوند ته یې راوویستل. راویستل که یې راونه ویستل طالبانو؟ هغه صحابو نه طالبانو څومره د لوړ استعداد خلک جوړ شول. جزاک الله. دا ښه مثال ده. خو دا چې په دیوال باندې وای بیا به بیخي ډېر خوند کړی وای. طالبانو ورونو دا سرداب ده، دلته وینئ دا سرداب بوتخانه ده، دلته هم د ونې او شیانې اورې دلته بل کړی، دا خلک دي پکې. حکیم ورته راغی، نو حکیم له دې سردابه دا خلک داسې راوویستل طالبانو ورونو دلته دې حقیقي ژوند ته یې راوویستل، یو راباسي. تاسې ته هم یوه خبر کوم طالبانو ورونو، تاسې موږ سره یوه جمعه یا دوه جمعې تېرې کوي، که په دې پوه شولئ چې تاسې په یی خو طالبانو سرداب کې ما ته پته لګېږي، که تاسې د موږ سره په درس کې له سردابي ژوند نه پر حرکت نه شولئ طالبانو، ما نه بیخي موږ نه درس مه وایي. تاسې حریت او ازادۍ لرئ طالبانو ورونو، نه تنها له ما سره لار استاد سره مو چې وخت تېرو وخت داسې تېروئ چې دا مثل الافلاطونیه دا طالبانو ذهن ته تاسې دلته وسېږئ. وینئ مثالي و سردابي ژوند ده. حکیم ته راغللی، حکیم یو طالبانو راباسي. کله چې تاسې ژوند داسې پوړ په پوړ باندې زینه په زینه باندې طالبانو که په حرکت روان نه سو، بیا دغه علم بیخي کوئ څه ګټه درته کوي؟ داسې فرق وکوئ چې اوله ورځ راغلم او نن دویمه ورځ سبا درېیمه ورځ داسې طالبانو وخېځئ، لاړ شئ، مزل وکئ، لوړ لاړ شئ. دلته په سرداب کې ټول وخت چې تېروي ناکام شولې. ښکاري درته طالبانو دا سردابي ژوند شو. مننه طالب جانه دا در سره کېږي. نو طالبانو ورونو دا ژوند بیا را شروع سي، یو نفر سي، دوه نفر سي، درې نفر سي، کرا کرا یو نفر همداسې راباس. او دا ډېر سخت کار د طالبانو، دومره سخته ده که نه، دومره ستړي غواړي چې تر حد نه ډېر. ځکه ستړي غواړي چې ټول خلک داسې روان وي، ته پکې داسې را روان یې. ټولو خلکو مقابله به ته کوې که نه له دې ژوند نه، د دې ژوند نه یې چې راباسې نو دوی تا ته اول ټاپه ډېرو ټاپې در باندې لګوي. اول وابي ده، بیا پنجپیري ده، بیا مجسم ده، بیا پلانکای ده، بیا پلانکای ده، بیا دیموکرات ده، بیا اباحي ده، بیا دومره ډېرو ټاپو نه دي پرېږدي چې دا انسانان ته راوباسي. خو ته به خپل کار کوي. دا د طالبانو چې له دې سردابي ژوند نه ګوره داسې به کرا کرا په زینو باندې را روان کې عقل ته بره چې دا ژوند خو دې ولیدې ورې لږ چې پې بلد شولې چې دا ژوند کې څومره خوند ده. ای طالبانو چې کرا کرا همداسې لوړېږي. نو طالبانو ورونو تاسې په دې باندې فکر وکړئ چې انسانان په چا کې دي ټول. تاسې چې تېر کال وړه دوره کوله طالبانو هلته د سرداب په دا کته بیخ کې وایي، بیخي دلته وي. اوس مو لږ حرکت راوکړو طالبانو، بیا چې لویه دوره وکړئ طالبانو نور به هم د سرداب سر ته راوخېږي. بیا چې طالبانو تخصص وکړئ بیا به په نسبت سره بیا هغه د لویه دورې زمانه به مو بیا د سرداب زمانه وي، بیا د تخصص زمانه به مو طالبانو له سردابه د راوتلو زمانه وي. وهلم جران. نو الله عز وجل دې وکړي چې تاسې پرمختګ وکړئ او دلته هم په همدغه نیت باید راغلي یاست او په ژوند کې طالبانو بدلون راولي. د سردابي ژوند د ووځئ طالبانو. انسان طالبانو چې جای په جای ولاړ هغه انسان. زه به تاسو ته یو مثال ووایم طالبانو ورونو. افغانستان به پرون یوه پیښه وسوله په کندهار ولایت کې، تاسې ټول به د میډیا له لارې نه خبر سوي. یوه نجلۍ په هغه کې هډوکی بند خبر سولئ که نه، هغه د مرګ په حالت کې و. بیا میډیا له ادرس نه، د رسنیو له ادرس نه هغې ته تیاره ورغوښتل چې له کابل کې راوړه. 15 دقیقو کې دلته عملیات. موږ پرمختګ کړی که شاتګ مو کړی؟ دومره وړکی هډوکی یو. تاسې به هغه هډوکی لیدلی مې له ستوني چې راونیسته میډیا کې هغه قسم خپرېږي. نو چې موږ دا یې موږ پرمختګ ده چې له ستوني دومره هډوکی نه سو راویستی، دا مو شاتګ. موږ جای په جای ولاړ یو.
ملایان هم جای په جای ولاړ دي، د علوم عصري ولم جای په جای باندې ولاړ دي په سرداب. نو هغه طالبان ورونو چې یوه ټولنه جای په جای باندې ولاړه څه کوي ورځ تر بلې شاته روان. ما طالبان ورونو ما کومه دغه لړۍ چې ده د انګلیس له استعماره تر ماتې رښتونې قیصه د نن نه 200 کاله مخکې چې موږ انګریزانو سره کوم جنګ کاو طالبانو برطانویانو سره په کابل کې، دلته ټوپک دې موږ خپلو، توپ دې موږ خپلو، بارود دې موږ خپلو. 200 کاله بعد د امریکایانو سره چې موږ جنګ کاو، بارود موږ خپل نه درلودل، همو خیستل که نه، توپک مو خپل نه و، همو خیستل، توپ مو بیخي درلودل، که مو درلودل اوانونه ټول پردي وو. 200 کاله مخکې طالبانو موږ توپ خپله جوړاو. په همدغه کابل کې طالبانو برطانویانو به ډېر کوشش دا کول، هلته جنګ کې تیارې نه وي، دوی به ډېر کوشش دا کوو صرف دومره و چې د دوی توپونه غټ ول طالبانو 18 پونډه وو، موږ توپونه طالبانو 6 پونډه توپونه درلوده خو مو کړ. 200 کاله بعد طالبانو موږ شاته لاړو که مخته، دا چې طالبانو موږ پاس دلته راختلي خلک طالبانو بیرته سرداب ته راکته شي. تاسې کوشش وکړئ طالبانو ورونو چې انسانان د سرداب راوباسئ، مزل وکړئ، انسانان ورځ تر بلې نسې مترقي بوځئ. تاسې دلته یی سرداب کې طالبان که د الله عز وجل خوښه وه اخر تر کاله پورې د موږ سره د چا قسمت وي طالبانو ورونو، نن ورځ ځان سره یاد ساتئ چې تاسې په ژوند کې څومره په سرداب کې وئ او بیا څومره تاسې د سرداب راوځئ. تېر کال موږ سره چې کوم طالبان وړه دوره کې دا مثال مې ورته ویلی، همغو طالبانو ته بیا د کال په آخر کې ویلې چې دوی په ژوند کې څومره بدلون راغلی، ځکه نن دوی دورې ته راغلي چې د هغوی په ژوند کې له سرداب ژوند نه طالبانو حقیقي ژوند ته راغلل، له مثالي ژوند نه طالبانو حقیقي ژوند ته راغلل. دا طالبانو تاسې ټول عمر که الله علما کړي شاګردانو ته دا مثال وایي او خپل ځان سره یې وایي طالبانو. څه کال طالبانو سرداب کې کال ته باید حقیقي ژوند ته لاړ، بل کال ته بیا سرداب کې په نسبت سره بل ژوند. موږ څه یو طالبانو، زه په خپله طالبانو تیر کال په سرداب کې یم، راتلونکي کال باید نور هم له سردابه راوځم، همداسې به ځې تر دې پورې چې سړی همداسې مزل. اوس موږ داسې طالبانو انسانان حقیقي ژوند ته ختلي دي، موږ تر اوسه په سرداب کې په مثالي ژوند کې، نو ځکه موږ ناکام او موږ دومره غټه ستړي تېروو طالبانو ورونو، دا ستړي مو دومره ډېره زیاته سي چې انسانان له مثالي ژوند نه او له سردابي ژوند نه حقیقي ژوند ته راتېرو. بې کې حکیمان ډېر لږ دي طالبانو. دا اوس تاسې چې ورې حدیثو ته ورګډ سئ طالبانو، بیا به تاسې پوه سئ موږ په ټولنه کې څومره بدعتونه دي، دومره بدعتونه دین طالبانو د رواجونو سره ټکار ده. من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. رسول صلی الله علیه وسلم وی د ما په دین کې چې چا نوي رواجونه او کلتورونه را پیدا کړل هغه د ما د دین برخه نه ده. دلته طالبانو مولایان کوشش کوي چې دا څومره رواجونه راوړل سوي دي دین د اسلام ته په یو نوم باندې ښه معرفي کې دا بدعت حسنه ده، دا بدعت حسنه ده، دین یې ټول طالبانو په بدعتونو باندې نیولی. تاسې ته یو زه یو مثال ووایم طالبانو، خیر ده اوس خو د حدیثو طالبانو ګرځېدئ. یو ورځ دغسې ځان سره دغه فکر سوال حل کوي، رسول صلی الله علیه وسلم زمانه کې به چې مړی وسو مړی تر دفنه پورې تر یو کاله پورې د مړي سره د رسول الله زمانه کې څه معامله کوي صلی الله علیه وسلم. ما په سوال پوه سو، سړی به چې مړ سو طالبانو تر یو کاله پورې چې ورسره کوي، تاسو ته به معلوم سي سړی به مړ سو طالبانو، جنازه به یې پرې وکړي، ستی به دفن کړي، ستی به خلک در لاړل، اوس ته راواخله، ته دا رواجونه راواخله، اعلانونه نه شروع کړه، دی چې دفن کې هلته ملا تقریر ووایه، چارۍ پې باندې ورواچوه، تلاوت پې باندې وکړه، دا ټول د رسول الله زمانه کې ول که نه و، بحث پې وکړه. ما ته مه وایه، ته یې خپله وګوره، رسول الله زمانه کې چې صحابي مړ سوی رسول صلی الله علیه وسلم څه وسره دغه جنازې سره د عثمان ابن مظعون چې اولینی صحابي ده په بقیع الغرقد کې چې مدفون سوی، اولینی جنازه چې رسول الله کړې، ته دغه حالت وګوره چې څه بې درېیمه څه وخت وه، جمعګي څه وخت وه، فاتحه یې په کومه جومات کې وله، څوک ورته راغلل فاتحې ته، قراتونه چا ویلې، جمعګیانې بیا کالپوري وله، بیا راتله راځه څومره وخت، دا ټول وګوره طالبانو د دین ټول رواجونه ونیو طالبانو تر دغه حالته راورسېد. دا موږ ژوند د سرداب ژوند د کبل شي، دین د چا سره خلط شو؟ د رواجونو سره خلط شو. دین طالبانو تل رواجونه راوباسه، دومره اسانه ده که نه چې ته ورته حیران شې. زه جنازه کې وم دې ټولنه کې به بله ورځ ته فاتحې ته ورځم که به نه ورځم. زه چې فاتحه کې وم طالبانو حنفي فقها وایي چې سړی جنازه کې و د فاتحې ته ورتلل مکروه، خلاص وکړي. دې ټولنه کې بیا ورځې که به نه ورځې، اختر کې به بیا ورځې،
بل اختر کې بیا ورځي